پښتو اکیډمي کوټه کې د سوګند اخیستلو مراسم ترسره شو. په دې دستوره کې سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ شاعرانو او د ادب مینوالو په زیات تعداد ګډون لري. د بلوچستان والي شیخ جعفر خان مندوخیل د پښتو اکیډمي نوي ټاکل شوي کابینې او مجلس عملي څخه سوګند واخیستی. او کلتور ودې لپاره کار واچوم. پر دې موقع مشرانو دروند میلمه او صدر مجلس ته لونګۍ او د اکیډمي ښځینه غړو ته پښتني کلتوري شال ور پر سر کړی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي، جنرال سکرټري محبت کاکا او د بلوچستان اسمبلی غړي اغلې سلما کاکا د پښتو اکیډمي دوره وکړه او نوي کابینې ته مبارکي ورکړه. د اکیډمي لخوا ودې ته هم کتابونه په توپه کې ورکړل شو.